لوګر ولایت کې د تېرې شپې سختو اورښتونو له امله په راغلو سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. ورته مهال مسؤلین وایي د لومړنۍ معلوماتو له مخې د تېرې شپې سیلابونو کې 200 کورونه د یاد ولایت مرکز بابوس او الوزۍ سیمه کې ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. دغه راز دوی زیاتوي له سیلاب ځپلو کورنیو سره د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او نورو همکار ریاستونو لوري پر وخت د لومړنیو توکو مرسته ترسره کړې ده. الحمدلله په الحال ځاني تلفات نه لرو، البته زخمیان په کمه اندازه باندې شته او د ټولو کورنیو جمله حساب به 250 تر 300 پورې وي. تقریبا څه کم 1 بجه ده د شپې او دا ټول ملګري چې څومره وو مجاهدین او عام ولس دا ټول تر دا اوسه پورې د دوی په ژغورنه کې بوخت. له بل پلوه بیا سیلاب ځپلې کورنۍ وایي په راغلو سیلابونو کې ورته سخت مالي زیانونه اوښتي دي او د اسلامي امارت مسؤلینو او مجاهدو ځواکونو څخه د دوی په ژغورلو او پر وخت رسیدنه کې خوښي ښیي. مال باندې نن سیل راغی، بس د مجاهدینو څخه ډېره مننه کوو. دغلته موږ ته فورا ځانونه راورسول، د موږ سره مرسته وکړه، همکاري خوراکت وکړه او کمپال هر شی د حوادثو ریاست لخوا موږ ته راغلی. وروره جان اول مازدیګر خو چې کله باران شروع وکړل، اوله خو لږ باران و، وروستی بیا ګلۍ بنا وکړله، سخت ډېر باران و، تیز باران و او سیلاب راغی، موږ خیمې ویوړلې، رنجر راغلی، غټ موټر راوستل، موږ کې موټر کې راوستلو، دلته موږ محفوظ ځای ته راوستلو، موږ سامانونه هر شی هلته کې پرېښودل، ځانونه هم راوباسل. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت ځایي چارواکو له لوري سیلاب ځپلې کورنۍ پر وخت یوې امن سیمې ته انتقال شوي دي.